تازه د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې له څه باندې 2.5 کلونو وروسته په ظاهره لومړی بهرنی سفر د سعودي عربستان مکې ښار ته کړی. پژواک خبري اژانس د ښاغلي غني د ورور له قوله نن چهارشنبه راپور ورکړی چې هغه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی. په ټولنیزو رسنیو کې هم له سهار راهیسې هغه یو شمېر ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې ښاغلی غني پکې له احرام سره د عمرې د ادا کولو په حال کې معلومیږي. شاوخوا یې د سعودي امنیتي ساتونکي دي. خپله محمد اشرف غني او د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان دولتونو تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. محمد اشرف غني د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه هغه مهال له کابل ووته چې طالبان د ګڼ شمېر ولایتونو له نیولو وروسته د کابل پر دروازه ننوتل. وروسته څرګنده شوه چې نوموړی متحده عربي اماراتو ته تللی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.